زما بچه زه خو غرق شوم زما بچه جوجله سیب چې زما بچه جوجله سیب دا وخت خو د دې خبرو نه دی خو په حقیقت کې دا تا وجلی دی ما د خپل بچی نه دی وجلی صاحب جي داسې په ما باندې انسان دی صاحب جي دا خو زما د زړه خوښې دي ستاسو آرډر متعلق زه نن ټریفک والا سره راغلی ما ډیپټي کومه ټیک ده ودرېږه بچیا شابه هله ودرېږه دا عمر ستاسو د موټر سایکل د چلولو دی او تاسو له دا اجازت چا درکړلی چې موټر سایکل په دې عمر کې چلوئ هله شابه سیټ ته ودرېږه شابه هله سیټ ټکه ایوبه سیټ ټکه دا موټر سایکل شابه هله دا موټر سایکل سیټ ته ودروه او دا ماشومان کور ته ولېږه ورته وایي چې پلار تانې ته راولېږئ سر جي زموږ پلار خو نشته په سعودي کې دی پلارو په سعودي کې دی که نه ځکه خو په دې عمر کې موټر سایکلو ته ختیئ دا ستاسو عمر دی د دې د چلولو په کور کې به بل مشري او به تانې ته راولېږئ موټر سایکل به په تانه کې هله ځئ شابه هله ځئ کور ته هله ودرېږه بچیا شابه هله ودرېږه هلکه لیسنس راواله جي زما سره خو لیسنس نشته ستا سره لیسنس نشته نو ته موټر سایکل څنګه چلې جي زما عمر کم دی زما لیسنس نه جوړېږي خو ما ته پته ده چې عمر دې کم دی نو بیا موټر سایکل ولې چلې هله شابه موټر سایکل سیټ ټکه او پلار دې تانې ته رالیږه شابه هله موټر سایکل سیټ ټکه جي زه ګاډه سیټ ته نه ودرم زما پلار سرکاري افیسر دی زه هغه ته رینګ کوم تاسو دغه سره خبرې وکړئ څه مسله ده نور وایله دا هلک وایي زما پلار سرکاري افسر دی زه ورته رینګ میلاوم خبرې ورسره وکړئ یا لکه موږ ټول سرکاري افسران یو پلار به دې هلته راولېږې بیا به ورسره خبرې وکړو ښه موټر سایکل سیټ ټکه هله شابه سیټ ټکه جو در یو دوه خبرې ورسره وکړئ دی میلاو کړی مې دی الو ابو زه ټریفک والا پولیس نیولی یم او ده سره خبرې وکړئ زه راوالتې خبرې ورسره وکړه هلو جي زما د زوی پرېږدئ زه سرکاري افسر یم جي ستاسو خبره صحیح ده تاسو ټول زموږ دپاره محترم یئ موږ چې دلته په دې روډ له پاسه ولاړ یو دا ستاسو د بچو د حفاظت دپاره ولاړ یو جي او موږ ته بلکل اجازت نشته جي چې انډر 18 ته موټر سایکل پرېږدو جي نه جي خفه کېږئ مه په دې خبره باندې دا موټر سایکل به موږ تانې ته بیایو او تاسو بیا هلته کې راشئ بیا به هلته کې خبرې کوو جي زما د زوی نه خو تاسو تانې ته موټر سایکل نشئ بوتلی خو دا راته ووایه چې تاسو کوم ځای جی بس موږ هم د ډمبرې په دې روډ باندې یو او دا به دلته ولاړ یو صحیح دی جي دا واله هلکه دا ګاډه سیټ ټکه ایوبه هله سیټ ټکه شاباش هلته ودروه هله زه ګورم چې تاسو زما نه تانې ته دا موټرسایکل څنګه بیایئ د زوی نه دا موټرسایکل په کوم جرم کې ورډول دی ها دا ستا زوی دی جرم خو یې دا دی چې نه ورسره لیسن شته او نه ورسره د ګاډي کاغذ شته او نه یې په سر باندې هلمټ شته او ته د جرم تپوس کوې چې زما د زوی نه موټرسایکل په کوم جرم کې نیول دی او بیا ته سرکاري افسر ومې دې ته خو له منډه زه جرم نه یم دا ټول خلک دغسې چلوي صاحبه په دې خبره تاسو خفه کېږئ مو موږ خو ستاسو د حفاظت دپاره دلته کې ولاړ یو او کم خلک چې غیر قانوني چلی غلطیان هم د هغې خلکو نه بیا کېږي او سبا دپاره پرې ډېر ښه پیمانئ موږ ستاسو د حفاظت دپاره ولاړ یو جي د حفاظت خبرې پرېږدوئ څومره جرمانه وکېږي چې درې کم دله او د خپل موټرسایکل نه نه بوځم نور وایده
دا مشر په خپله راغلی مناسب پرچه وله ورکړه او پرېږده چې ځي. صحیح ده جی. خپل نوم ووایه جی. یار محمد نوم مې دی. صحیح شو یار محمد. یار محمد صاحب مناسب پرچه مې دل درکړه، خو بیا خیال کوئ چې دې ماشوم له موټر سایکل ورنه کوي. صحیح ده؟ دا والا جی. دا والا ګاډی راسه پرېږده. ایوبه دغه موټر سایکل دله راوله چې ځي. ښه جي صاحبه دا ستاسو موټر سایکل. ساجده بچې یو خوا راشه بچې. د موټر سایکل دې سیټ ته بوځه. بچې دې موټر سایکل ته وخېځه او د دوی مخامخ یې روان کړه. زه ګورم چې دوی ستا څه کوي. هله شا وخېځه بچیه. دې قمقل ته وګوره نور وایده، اوس موږ له زوره نه راکوي. موږ خو د دیو د حفاظت لپاره ولاړ یو. دیو دې الله په وکینه. او بالکل د شعور کمی دی شیررحمان صاحب. الله دې زموږ په ټولو پښتنو باندې رحم وکړي. دوی موږ ته ډېر په سپک نظر ګوري چې دوی زموږ سره ظلم کوي، زموږ د بچو سره ظلم کوي، خو حقیقت بیا څه بل شان دي. بالکل استاد دا موټرسایکل والا مې ضرور بدي شي که نه. استاد دا ورټیک ته نه کوي، دا سیټ ورته ووایه. سړی دې د ګړنګونو نه کته ورکړ استادو. هغه دی روان دی. استاد خپې وباسه 199 سپیډ کې ده چې څوک ویني او که نه تېشه تېشه. السلام علیکم جی. دا څه وی سرو په کوم ځای کې؟ نو دغه ځای خو موږ هم نږدې یو. ټیک ته جي، خو د فیملي د اجازت نه بغیر خو موږ مړی پوسټمارټم له نشو لېږلی. زه دغه موخې له ورځمه او بیا تاسو له پوره معلومات درکوم. ټیک ته جي هلکانو، شابئ راځئ راځئ، دغلته اکسیډنټ شو دی. آزاد راځئ هله. زما بچه زما بچه زما بچه زه غوښتل شم زما بچه صاحب چې زما بچه چاودله صاحب. دا وخت خو د دې خبرو نه دی، خو په حقیقت کې دا تا وجلی دی. ما د خپل بچی نه دی وجلی صاحب چې داسې په ما باندې انسان دی صاحب چې دا خو زما د زړه خوښې دي. زموږ دپاره هم ډېر غټ د افسوس مقام دی. که چېرې دا ستا د زړه غوښې وې، تا به د خپله لاسه ته له موټر سایکل نه ورکوو. لږ ساعت مخکې دا زموږ د قصه دی په موټر سایکل باندې کېنو چې دوی وسوځي، خو حقیقت دا دی چې تا خپل بچی په خپله وجلی. صاحب جي ته رښتیا وایې صاحب جي، ما خپل زوی په خپله وجلی. زه د خپل زوی مجرم په خپله یم. یا خلکو، که تاسو خپل زامن وجل غواړئ نو موټرسایکل یې وله واخلئ. د پوسټمارټم ریپورټ مطابق که چېرې د دغې کس هیلمټ په سر وی نو کیدی شي چې دی بچ شوی وي. غټو ګاډو والا حضرات ته درخواست کوو چې په موټر سایکل والا باندې رحم وکړي او د رحم په نظر ورته وګوري
ولې چې د دغه ظلمو په کور کې هم څوک انتظار کوي. د نورو خوږو ویډیوګانو کتلو دپاره زموږ یوټیوب چینل سواد KPK واین ضرور سبسکرایب کړئ او د غنټۍ نشان هم دباو کړئ. شکریہ.